روټۍ خوره که نه ولې دا اوس لکه دا خو خلک په جیلیانو باندې دا دال خوري. ته خوشي زوړه خوشي زما خورو زه به چې راواده شم دکه دال خورم. دا څلورمه ورځ د دال دي شوري دي او په برج کې دي خې دي او لږ لږ پرالي چې ته بل څه پاخه که د خدای تعالی بانصاف یې که نه نور څه دي تش غټ دال دي په شکر بس نه کچالان ټولو څه کچالان نو والا لاره چې دا اول دا خو درې ډوډۍ وي دا ډوډۍ دې والوته که څنګه درې نه وي یو روټۍ وه نور خو مرچکي خوړلي مرچکي ولې خوړه تا ته ما نه وي چې د ټولو اخر ته چې کومه پاتې شي هغه له به ورکړي نو څوک همغه دونه ظالم دي چې صبر ته کېدو ته خوبونه کوه او څوک چې د غرمې خوبونه کوي د هغه میخه ګورې نر کټي راوړي زه پرته وم او واخېستل د شکي ظالم ختم کړي دا یو په لرې پاتې دي کار وکړه ته به پټو ته وتوې لږ سابه مابه به دې کړي سابه په دې کې خوند کوي په دې غرمه کې سابه خوند کوي ساګونه مې زړه مور دی خوشنه ګیا ده حساب دي که نه چې شکرونه ښکلې دغه استغفرالله د خدای مسلمانه د جمعې برګه مبارکه ورځ ده لاول به د جمعه ته راغلی وي نو دا روټۍ خو درنه چاته تښتي نه که نه مشر کشر خو تا ګوره نه تا خو 12 بجې روټۍ خوړلې ده په 12 بجې مې کوم دی خوړلې ده په هغه سهارنۍ چیم را باندې په 12 بجې باندې اوس که نه د جمعې ورځ ده د جمعې ورځ ته تا په 11 نیمې بجې ځان ډک کړی دی او دلته ته ګوره موږ له دې څه نه دي پرېښي دي ښځې له دې څه نه دي پرېښي دغه یو ډوډۍ دې پرېښې وه او مونځ له په پسه لاړ شو په ناره خېټه مونځ وکړو وایي د خدای تعالی ناشکره ته ګوره شکر وباسه چې په دې وخت کې راته دا دال او پیاز د دې نه ښه شی بل نشته رندار ګوره داسې خبره ده رندار خو زما د ظالمه ګډې وډې دماغ ده خراب کړل دې سړي دماغ یې راله خراب کړه ښځې داسې کار وکړه دا سړی چاته وایي ظالمه زه خو لا وړوکی بچی یم ګوره داسې کار دی ښځې یو خبره ته کوم اچھا میسیجونه راغوستي دي ټنګه دا ګورې ولي محمد ماما دی هسې نه ته وایې چې ته بیا پردی زنانه رینګونه کوي دا موبایل به درله مات کړم دا ټوړو ولي محمد ماما څه وایي هغه دیاړي دی وایي راشه دیاړي رقیقه دا هغه خو د بتش بیګارونه یي بیګارونه نه وایي دیاړي ولې ورکوم دی کار لره ولېږه صحیح ضروره بس نمبر راولېږه ها پیسې ورته در ولېږم بس تا به لا موبایل کټ کړی نه پیسې به در رسېږي تا به لا موبایل کټ کړی نه د اوبي احتجاج لګولی دا غل دی ګڼکپ دی زه پېژنم زموږ د کلي د ایمان پکې نشته ډېر بېادبه انسان دی ضرور تا د چا عقل نه دی ښودلی چې څوک په موبایل خبرې کوي څوک دونه فضول خبرې کوي ولې ډوبوږي نه څه څوک یې دونه فضول خبرې کوي زه د دې کلي دې اوس ومه د دې علاقې مې دا ښځه ما د نیکه وه پخوا ستا د نیکه و نه د پردي کار کې څه له کار ساتې نو ته ولې ما ته معلوم نه ګڼکپ نه ګڼکپ تاسو مې څه ګڼکپ کې کړی ما ته کولی څوک نشي نو دا غوږ به مې د باندې والي هغه سړي ته به کوي چې کوم تا نه یېرېږي خپله لار باندې په دې خټو کې مګم ګورې چا ته وې تا ته وایم که نه دې دلته بل څوک شته دی مړه لاول خو دې ښځې ته وګوره ولې رښتیا وایي دا روټۍ خوري خو دوکړه ښه کوي ګوره د ادارې کې زمونږ ځکه خیر و برکت هم یو په ولاړه بله ناسته په سړیتوب باندې کښېنه ښځې دا خو چې د کله نه راغلې ده په موږ باندې الله د رزق قات کړی دی پته نه لګي چې د دې ښځې څه سپېره تندی دی یا الله سپېره خو تاسو چې زه مختبر شو ما د هغې کیسه کوله دې خوا کې رامنډنه پسې نه ده که نه نو به دوی به ځان وظیفه راغونډولو په هغې باندې به خوړه خو بیا هم زه څه روړی په هر څه خو په اشکاري کې بس وروره دا وګورئ د روټۍ نه کریم ګول دی که څه چې هغه دې جوړ کړي او ور واچوي که وظیفه هم راغونډولې خو شکر دی شکرونه وړکو چې ته راواده شوي په ایماندارۍ دې شکور باندې ته وایې که زول راغلی دی د سره پکې خطره نه ایسارېږي ځوان راته یو شوی مطلب هم څه دی مطلب مې دا دی ښځې چې داسې خبره ده ته لږ خوراک موږ نه پرېږده دا لیور دی په پوکې لوزي ما ته وګوره زه په پوکې لوزم او ځان ته وګوره په ایماندارۍ سمه د بوس 3 روټۍ مې پخ کړې وي 2 روټۍ ده خوړلې یو ماله پرېته یو زه مې څه مه وخوړه هلکه مرڅکې یو تم ځان کې لږ سړیتوب راوله د خدای تعالی ظالمه تا 2 ډوډۍ وخوړې او ښکاري زمانې نه و د خدای مسلمانه د رزق وعده خو الله کړې ده اوس چې څه د ما په قسمت کې
او څومره خوړی شم نو د هغې نه سیوا خو نه شم خوړی که نه د رزق واده خو الله کړی تا نن د مسعود دی پلار جوړ شو په ایماندارۍ ډوډۍ دونه خوري او د سر د ماندې لګي خو نه د رزق دا لوډ شیډینګ نه باندې تاسو لګوئ دلته دا داسې کار دی ښځې زه خو دام نه خورم ما له یو ګوټ شی پخ کړه مونږ له ځم او راځم بیا بچی وڅښم پې نشته چې راځي لکه چکر چې لسی وکړم اوس یې خوند ده اوس بلې روټۍ مې نه کړې نه خورم زه هغې کې څه پاتې شو دا وګوره وروره دې ته وګوره څه شپیات پاتې شو نو زه به اوس په تا کې مې اوس خپله ښځه وې ارمان خو بس غم مه کوه دا زما دا کور به م الله آباد کړي په دې وچو ولو به خدای پاک یو پیره اوبه راولي السلام علیکم وعلیکم سلام دغه نخور ال څنګه ستړي کینه السلام علیکم سلام ډېر بدرنګه کنه اوس هم ستومانه کینه دا زه دې ګوبر اورم اوبه ما راوړه بوتل غم بری کړی تا داسې رور دی وګوره ته زما د دې رورم بېزتي یوه کې نیمه میاشت بعد راغلې وي اوبه راوړم لکه دې کې به زه څه ویم وتوې چیرې راوړه نو خیر دی ښه انسان یا الله خیر رورا ګورې پاتې مې ورته رانه ډېر ستا په سر مې ننګ و غیرت کړی دا څه کوي ساري ماري اوبه کوي څه ده خو دونه تعدیر اخیستي بس یې کار وکړه ګلابات ته ورشه پا طرف داسې راتاو شه په سړېرو په دې ګلابات راشه بیا به اوس کم هم نشي کولی د اوبه زرو منډې اوس مې وارده دی راوړه په دې ساتو د 500 روپو کاته کې دي که 10 روپو وره ما دې میاشت کې راوړم دا خو دې خور ویل زما ورور پښتون دی او دا تا ایله بیله موږ له اوبه راوړي چې واده مې کړی وي ښځې باندې د چا پخ کړی وي ای خبره کوم ته راشه رورا مړه که اوبه اوس کوو بوتل نشي راوړی بوتل پسې به یم ښځه لېږلی څه وایه ته کینه تا سره مې کار دی ما ویلي بابا څه شو بابا خو کار لیکلی که نه لا نه دې راغلي وی خدای دې به کله راځي الله یې تباه کړي زه یم ستا په دې ستر ویښته ولې نه راخېږي دې په جوټو به واچې ټوټه اوبه پې نه شو ما وایي دا اوبه خو دې تېری نه کړم که نه چې په دې خپل سر یې واړو ما نور خوښ یم چې ته اوبه نه زه به نس چې کوم ته شربت یې رانه هغه و کار لیکلی دی راځي به میاشت پس خیره سره انشاءالله ښه خبره ده خدای دې لکه پلار او میاشت پس راځي ښځه ته ځې لاړ شه ته ځې لاړ شه بس کور ته څنګه کور ته لاړ شم دا دونه لاره چې ما وواله د دې لپاره چې لاړ شم کور ته نو بس ده که نه نو پلار خو میاشتې مې نشته ورشه لږه لږ چینو مینو باندې وګرځه راوګرځه که نه ورګه روح افزه پکې واچو که نه بجلی کې ګوتې ونه وخي ته ما ته ده ووایه که نه چې ته ما ته وایې لاړ شه دا د داسې پورې کلي مې به چې لښتی دی په منځ کې چې بس په لښتي پورې غاړه ما خو یوه نیمه ګنټه لاره ده خو ما دا وګوره ټول میږي چینونه ورغلي دي دونه میږان دي که نه چې دونه په ډبي کې چیني هم نشته داسې کار وکړه هغه میږان وټکوایي کې شربت وکړه منډه دا شربت خو به زه نه څښمه ته څه وایې ما ویلي داسې به وکړې چې پلار مې نشته د داسې خبره در سره نشم یا ما دونه خراب قسمت دی چې ورلم وختي دې ولیدم میږان هم تښتېدلي دي اوس نو شیني خوړله او میږان هم لاړه او تښتېده ډبې خالي پروت دی الله نو نو مېلمنو له به ته څه کوې دا جینۍ چې دلته راله دا به اوو شپو دلته کوي دې اوو شپو کې به دا څه خوري موږ خپل میاشتو کې پیږو د ما خو نور مېلمانه شته بس هغه یو ته یو اکثر څه نه خورې ځکه زه څه نه راوړم په شکال د عمل خراب به شي نه دا خو وایي ته زه کور ته نو ما ته پوه نه کړې هغه خبره به زه کوم که نو نشم وکړه ته ځه لږه مونږ یو د پردې خبره کوو او زه د زیړ مخکې نیول ته څه وایې ما ویلې اوس به داسې څه هم دي کله ته مې وویلې د نو پټه به علي سره راکړي که نه ته ولې نه پوهېږې چې پلان خبره وکړم ګورې چې داسې کور ته رانشي چې سر یې د پلار نه نی راوړي او ته کور ته رالې ایسته به انشاءالله دومره کاغذ به درله دروړم دغه کوه ته زیړ مخې ته وې زه ځمه کور ته ای راشه رورا راشه زه لکه کور خو ما ته پته ده په نغرو کې م درب مه براختې دي هسې م څه نشته دی زه به درنه لاړ شم لاړ شه خو په ما دې دا قدر شو سره غرمه د دوکانونو هم بندې د خدای مسلمانه ته به یې کو دښمني ده 2 بجې را روان شوې ده ګنجه سر دې نیولی چې اوس دې بېعزته کړم نو خور به مې چې بد کار دې وکړو بیا په مازدیګر را ده په تا باندې خو زما نښه قرضونه پاتې شو دې میاشت کې نښه پیرې رالم او نښه پیرې زه داسې بېچې او بې اوبو لاړم دا ځان سره لیکه که نه ولې او ځان سره لیکه دا به در انشاءالله زه په یو ځل ختم او دا جینۍ چې دلته یو هفته تېره کړي دا به څه خوري
مال چل لازم کنه یا ته څه به دا ویني ته هغه مطلب مړ پلار ما خام تنخواه را لیږي کنه دې ته مو اوس په ځو خیراتی دی خو چې سلته مال راکا خازه سیده نه کنه زما خو خپې ماتې دي سیده ځان خیر ساته سیده نه لاس ملو کا سکی روح ولرته باش سیده ز نه ریشي خبرو سره وکړه ګوره کده چې راغلی وي به دې وچ نه مونږ ګوره خبرو وکړه سیده بس کلی ورزم ور خیال کو ساته بګور نه خزو مزو ته نه ګور سترګې بدن نو باسم ما څه کار دی چې خزو ته ګورم وای زه کنه به راور بندوم